دلته اوس نورو خلکو هم لاسونه اچولي دي د طالبانو په منځ کې دا د کودتا مودتا ویرې او دا مسایل هم سته. نو که دغسې یو حالت راتو موږ په دې پوهېږو چې د طالب ډله چې ده طالب د پاکستان په مقابل کې ډېره زیاته له داخله ولنریبل ده. داسې د اوس لپاره داسې یو حالت نه دی راغلی زه فکر نه کوم چې پاکستان ستراتیژیکي ګټې د ننګېدلي. دغه کوم څه چې چابهار په برخه کې دي دا خو د جمهوریت له وخته د پروژه باندې کار روان و. یو خبره دغه په باره کې د ملا یعقوب په باره کې هغه پاکستاني جنرال د یل پروفیسر څه نومیږي چې هغه کتاب یې لیکلی و هغه مشخصه لیکلې ده چې ملا یعقوب چې له هندوستانیانو سره روابط جوړول پاکستانیان یې په جریان کې اچولي و د هغوی ته یې ډاډ ورکړی و. خو زه په دې شي باندې زه ډېر هغه نه یعنې زه نه پوهېږم چې ایران او پاکستان ولې په دې باندې تفاهم نشي سره کولی چې چابهار دې فعال سي. که ستاسو هدف دا چې د افغانستان تجارت له پاکستان سره متاثره کیږي هغه خو سږ کال تیار متاثره سوی دی او هغه له هغه طرفه نه دی تر ډېره حده پورې پاکستان له طرفه متاثره سوی دی. یعنې پاکستان افغانستان سره تجارت محدود کړی دی ګڼو دلایلو. په دې کې یو عمده دلیل ښایي بیرته همدا یې چې د افغانستان او پاکستان تجارت ګټه ټوله پښتنو ته رسیږي پښتنو سیمه ورسره راپورته کیږي او دا د دوی پخوانی ستراتیژي وله چې د پښتنو سیمه له لاسو پښو وغورځوي. نو په دې اعتبار باندې پاکستان تجارت له افغانستان سره له وړاندې متاثره سوی دی. داسې اوس د چابهار شفت به پاکستان ته د منلو وړ وي که به نه وي زه نه پوهېږم یعنې ولې د پاکستان او د هندوستان او د ایران ترمنځ په دې برخه کې تفاهم نشي کېدی چې دا د دغه لوی تفاهم برخه یي چې په کوم کې دوی دا د واخان له موقعیته استفاده کول غواړي او د افغانستان یعنې لنډه خبره درته وکړم دا د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ بس زه چې وایم چې ملټي لایر هغه پر ډیپلوماسي په یو لایر کې تفاهم رامنځته شي په بل لایر کې کانفلیکټ وي. دا ډېره د معمول ده چې دلته د یو تفاهم موجود وي. مثلا هندوستان او پاکستان دي په ځینو خاصو مسایلو تر مخ تفاهم وکړي. په دې کې ځینې نښې هم حتی د تفاهم ښکارېږي. مثلا د کشمیر په مسله کې داسې ښکارېږي چې هندوستانیانو کشمیر واخیست او افغانستان یې پاکستانیانو ته پرېښود. ځکه د کشمیر تشنج بیخي ختم سوی دی تقریبا د ختم نقطې ته راغلی ده. دغه حالات چې و د کشمیر کې تشنج ختمېدل او دفعتاً هندوستان لخوا اعلان کېدل څنګه چې افغانستان سقوط کوي هلته هندوستان اعلان کوي چې کشمیر د دوی کانسټیټوینسي کېږي په اصطلاح داخل ته خپله ساحه اعلانوي. دغه همزمانتوب د دې دواړو مسلو په خپله دا ښیي چې حتما د امریکې په توسط باندې د هندوستان او دغه ترمنځ د پاکستان ترمنځ سیټلمنټ سوی دی او په دې سیټلمنټ کې افغانستان پاکستان ته پرېښودل سوی دی. البته د پرېښودلو معنا نو دا نه ده چې هندوستان ته به یا پاکستان به چاته برخه نه پکې ورکوي. دا خو هغه ده دا خو د برخو تقسیم خو ډېره عادي خبره ده چې مثلا په مسایلو باندې سره وغږېږي هیوادونه چې زه تا ته دغه ساحه در پرېږدم د هغه لپاره د نفوذ صاحب توګه یا د کنټرول صاحب توګه لیکن زه دغه امتیازات غواړم. په یو معقول حد کې د انګیجمنټ امکانات هندوستان ته برابرول زما په نظر دا کېدای شي دغه لوی تفاهم برخه یي چې د جمهوریت په سقوط باندې منجر سو. مهرباني. مننه. دغه برخه باندې که انګار صاحب راته لږ وغږېږي دا د کشمیر د ورکړې دوی ته او د پاکستان د افغانستان ورکړې بیا پاکستان ته انګار صاحب بله ورځ په دې باندې یو څه خبرې هم کړې دا د هند اړیکې له افغانستان سره په د هند سرمایه ګذاري په افغانستان کې د څه له خاطره پر دې باندې یو څه مفصل وغږېده. انګار صاحب مهرباني که په دې اړوند هم راته وغږېږئ دا قرار صاحب چې په وروستیو کې اشاره ورته وکړه. مننه. قرار صاحب ډېر تفصیلي او خوندور پر وغږېدی. اصلي بحث همدغه و چې دلته که داس په یاد دي که پاکستانیانو همدا ویله چې په افغانستان کې سوله د کشمیر د لارې ده که همدغه یې دغه و یعنې موږ په افغانستان کې مسله هغه وخت ختموو د جګړې ته پای ټکی هغه وخت ږدو چې په دغه کې د کشمیر معضله حل سي. هغه دغه یو پیغام یې رسوي او د هغه څخه چې کله دغه
هندیانو کشمیر در مخه خو داسې نه و چې کشمیر دغه و یو د هند برخه وه. هندیانو دا خپله برخه مکمله نه بلل او هلته یو قانون موجود و چې هندیانو هلته مځکه نه سوی رانیولی، ډیموګرافیک شفټ یې نه سوی کولی. خو د کم وخت څخه چې په دغه د هندو اخري جګړه چې سره وکړل چې یو پیلوټ یې په ژوندی ونیول سو، د هغه وخت وروسته د هندیانو د پاکستانیانو ارتباطات بیخي تغیر وخوړی، خصوصا د افغانستان په مازله کې. د افغانستان په اړخ کې هندیانو د پاکستانیانو سره یو توافق ته رسېدلي وو او دغه هم د دوحې د تړون یوه برخه ده. په دوحې په تړون کې چې کله د دوحې مذاکرات پیل سول، په دې کې زلمی خلیلزاد او امریکایان څو واره هند ته هم لاړل او په دوحه کې یا د هندیانو د پاکستانیانو د طالبانو ترمنځ پټې ناستې هم وکړلې او داسې معلومیږي لکه داسې چې یو توافق سره رسېدلي چې د افغانستان به تاسې ته در پاته کېږي او په څنګ کې به په افغانستان کې دوی یو هندیانو ته دغه هم ورکوي، د جوینټ انټلیجنس بیرو یې ورکړې ده په افغانستان کې. آی اس آی، را او د طالبانو استخبارات دوی په ګډه ورې استخباراتي معلومات شریکوي، یعنې اجازه یې ورکړې ده چې هند په افغانستان کې استخباراتي نفوذ ولري، څار ولري، سرویلنس ولري په افغانستان کې. دا خو چې د پاکستان خوښه نه وي نو هندیانو ته اجازه نه ورکول کېږي او په څنګ کې کله چې جمهوریت سقوط کوي که صفیات دي، هندیانو مکمل پر افغانستان باندې لاره وتړل، افغانانو ته اجازه نه ورکوله چې هند ته ولاړ شي. حتی یو افغان د پارلمان یو وکیله وه، هغه هند کې وه، هغه یې ډیپورټ کړه د هند څخه، ویزې یې درلودله سم قانوني، او ویزې مکمل پر افغاني محصلینو بندې کړلې، پر افغانانو باندې ویزې بندې کړلې او هیڅ یې پر دې باندې مخالفت هم ونه شوی چې د افغانستان دولت سقوط وکړي. هندیانو دا کار مخکې هم کړی و، د ډاکټر نجیب سره هم همداسې دغه کړي و. مشکل دا دی چې افغانان دغه کوي، افغانان بیخي هیومنسټک سیاست کوي، دا خپل په دغه کې بهرنی فکر د بهرنی پالیسي هغه هیومنسټک دی، انساني فکر کوي. مثلا هندیان زموږ سره ښه کوي، زموږ دوستان دي، زموږ انډیوالان دي، زموږ سره به وفاداري کوي، ملګرتیا باید را سره وکړي، باید انډیوالي. خو هندیان داسې نه کوي. هندیان عموما بهرنی سیاست یې پر ریشنلټي ولاړ دی، عقلاني سیاست کوي. هندیان همدغه ارتباطات جوړوي. تاسو د هند یو دغه دی پخوانی صدر اعظم یو چې هغه د دوی د بهرني سیاست دکتورین یې ټاکلی دی، ګجرال نومیږي. په هغه ځای کې که تاسې وګورئ د هند د ګجرال ډاکټرین مطالعه کوي، په هغه ځای کې لیکلي دي ډېر روښانه چې افغانستان یوازې په ستراتیژیک لحاظ ولې مهم دی، هغه دا اهمیت لري چې په افغانستان کې جګړه وي، په افغانستان کې ناامني او دا په دې جګړه کې پاکستان ښکیل واوسیږي، پاکستان دلته مصروفه واوسیږي او تر څو یې هند سره ارتباطات د هند سره په رقابت ته پام نسی او په شل کلن دور کې هند همدې څخه ګټه پورته کړله. تاسې وګورئ په افغانستان کې جګړې پاکستان ډېر په افغانستان کې مصروفه کړی و او کوم جنګ چې په افغانستان کې جریان درلودی هند ته یې ډېره ګټه رسول. که دا جنګ په افغانستان کې نه وای او د هند او پاکستان ترمنځ رقابت وای، هندیانو دغونه ژر پرمختګ نه سوی کولی په اقتصادي لحاظ او په نظامي لحاظ. هند بیخي اوس دا دی بیخي د پاکستان سره نور رقابت کوي نه، د هغوی د رقابت نقطه و چین ته پورته سوې ده او دا د افغانستان د جنګ څخه ګټه پورته کړې ده. هغوی غوښتل چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، په افغانستان کې اوږدمهاله جګړه رامنځته شي. دا د هندیانو دغه او دلیل یې هم همدا و چې دوی د کشمیر کې د پاکستان سره معضله درلودل. د کشمیر معضله اوس د ختمه سوې ده، نو نور هندیان د پاکستان سره کوم مشکل نور خاص نه لري، خاص رقابت نه لري، بالکل مکمل. خو دولتونو ترمنځ ټول نړۍ کې دولتونو په رقابت کې دي، رقابت مطلق نه ختمیږي اما کنټرول کیږي او ارتباطات جوړیږي. لکه مخکې قرار صاحب وویل دلته بلاک اینډ وایټ سیاست په نړۍ کې وجود نه لري، په ځینو برخو کې همکاري کوي، په ځینو برخو کې کانفلیکټ لري. د افغانستان په معضله کې هندیانو په یو مرحله کې کانفلیکټ درلودی، اوس یې هم په ځینو برخو کې د پاکستان سره لري اما نفوذ هم لري، دلته ارتباطات هم جوړوي، دلته خپل څار هم کوي تر څو د افغانستان څخه هند ته مشکلات په وجود رانسي، افغانستان خاوره د هند پر ضد ونه کارول. په همدې خاطر د جوینټ انټلیجنس بیرو جوړه کړې ده او د طالبانو سره ارتباطات جوړوي، د افغانستان کې اړیکې تامینوي، مګر په دې دوی پوهېږي دوی